خیر د ترز بیا د ترز بیا خی دا څه کې تا خو ګاډی راوستو ترز بیا ګاډی مې واغستو مې ډېره باندې خوشحالېږي چې اول یې زه ته وښیم بیا به یې کور ته بوځم د ترز بیا مبارک شه زه د باندې دونه خوشحالېږم دومره په ځان هم نه خوشحالېږم الله پاک دې تا نور هم کامیاب کړي چې په پلو کې دله ګاډی درکو الله پاک دې ستا د پلو د کاروبار نور هم کامیاب کړي چې الله پاک دله جازونه درکړي الله پاک دله کراچۍ ډبې درکړي زه د باندې خوشحالېږم د ترز بیا ترز بیا په دې پوره کلي کې زما تا ته سترګې غړېږي او ما ته پته ده چې ته زما په کامیابۍ خوشحالېږي د ترز بیا مخامخ خوشحالېږي خو پټې دړه نه یو الله خبر دی هله زیشانه ته وغر شوې د ترز بیا دې پولې خرڅولې په هغې کې دا موټر واخست اوله او ته په دې سخاوالي ګرځې داسې دي د ده سره ځان یو شانتي که هله غر شو تباه شو د تره زامن نه مخکې شو د ترز بیا تا څه دلته کې څه لپاره راوستمه ترز بیا ته ما د دې لپاره راوستې چې ما تا له یو سرپرایز در کومه د ترز بیا د څه سرپرایز راکې سرپرایز دا دی چې ځان له مې دا مخامخ بنګله واغسته ته په ما ډېر خوشحالېږي نو ما چې راشه ده سره دا خوشحالي شریک کړم چې یو پیره بیا خوشحاله شي ترز بیا دا بنګله م تا واخسته زیشانه دا په تاسو شو دا که څو ډېر ته خوشحالۍ نه شبیره راوچتوئ لکه ترز بیا لکه دا ونې زیشانه لکه نورې مه توکه صحیح یم شبیره که په ما ټاټک وشو که نه زما ذموار به ته یې تو لکه ترز بیا ما خو د خوشحالۍ خبرې صرف تاله در کوو ما چې ته نه باندې خوشحاله شي ستا په خوشحالۍ د خدای تل در راتاو کړي زه به هر خوشحاله یم خو دننه سومه ما ته دا خبرې مه کوه که د غم خبره کولی شي نو ښه ته که د خوشحالۍ خبرې ما ته مه کوه سومه لکه ترز بیا لکه ته په ما خفه کېږي ما خو دا سوچ کوم چې ته په ما خوشحاله شي څنګه به نه خفه کېږم دغه دی په پولو کې الله پاک تعالی دونه مال درکو او موږ خانان خلک وو په کده روان یو شبیره نن نه بعدې به ما ته دا خبرې نه کوې که نه ویښتې به مې زیشانه دا خبره دا نه ده خبره د محنت ده الله پاک مال دا په محنت را کړي دي تاسو خانان خلک چې یئ ټوټې وهئ او خرڅوئ یې او موږ غریب خلک چې یو محنت کوو نو الله واسره کړی دی ته محنت کوه نو تا له هم الله درکړي زیشانه توبه وباسه دا خو موږ له الله را کړي دي دا هر څه ما خو ته به زما په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي یاره زیشانه شبیر په مال پسې مه کړې ده هغه له الله ورکړې ده محنت یې کړی دی او ته پردي مال پسې ته کړی یې ته دوا کوه الله به تعالی هم درکړي ته محنت نه کوې که نه الله دې مال ایوبه د سره رانه کي خو چې د ده نه یې والي الله پاک دې ما ته دې موسیقۍ نه خلاص کي خو چې د ده نه یې والي الله پاک دې ما تباه و برباد کي خو چې د ده نه یې والي نشم برداشت کولی ایوبه یا الله زما توبه ده ایوبه ده ته نصیحتونه مه کوه دی د حسد په اور کې سوځي خو په ما باندې اوس هم څه څه بین لږې ملګري د حسد په اور کې ته اور اخیستی دی توبه وباسه زوال و دغه لوګي شو لوخړه شو یا الله زما توبه ده توبه مې ده ریسټارټ یاره د ترز بیا زه د باندې دونه خوشحالېږم چې داړه مې باغ شي خو بس څه به ووایم نه ښه صحیح ځان هم شیوار پار خطا کېږي ځه یا د ترز بیا مبارک دي شه زه خو په تا دونه خوشحالېږم چې څومره په ځان نه خوشحالېږم دومره په ځان نه خوشحالېږم یا د ترز بیا مبارک دي شه زه خو په تا ډېر خوشحالېږم څومره چې په ځان نه خوشحالېږم غلط دی شبیره ډاکټر بسان 2-3 روپۍ دي زیشان دی په قبر کې او د زیشان دی په قبر کې مزار اکشن شبیره ډاکټر روانې اکشن شبیره ډاکټر من 2-3 روپۍ دي زیشان به زیشان پټي سرته ویخته لکه ته چپ کېږي شبیره شبیره تبشه تا د کیا وسمه شبیره لکه چپ شبیره ډاکټر من 2-3 روپۍ دي زیشان دی پټي سرته یو مزار مزار نه خدای له خټکن دا شبیره 2-3 روپۍ ډاکټر سنایلی زیشان په پټي کې یو قبر رخصه هغه لاړ زیشانه
اے خدای تبا کا شبیره شبیره ډالر به سان 2-3 روپۍ دي نشان دی په قبر کې او د ځشان دی په قبر شبیره ډالر به 2-3 روپۍ دي نشان دی په پټي کې یو قبر جوړ کړی دی شبیره ډالر به 2-3 روپۍ دي نشان دی په پټي کې په څه قبر شوی دی هغه لړشه نو دوی ګټه بازار برومه غان ورو غمټ پي سره 2-3 روپۍ ورکې پوه شوې بیا وای بیا سٹارټ شنو وای او دا وای شبیره ډالر به 2-3 روپۍ دي خلک روان دي ورانو ستو الله درزه په داخله تم دا کور کا دا اخواشه تاویګه یلا خیر یلا ترسبیا یلا کم بکوا ژوند نورې متو کا مړه